غوسه کېږه ما. Don't be angry. Don't be angry. چای ګرم کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. داسې څوک نه وایي. Don't say like that. Don't say like that. الله دې تا ته روغ صحت درکړي. May Allah heal you. May Allah heal you. هغه اوس هم ښه نه دی. He is still not well. He is still not well. ستا مطلب څه دی یا ستا مقصد څه دی؟ What do you mean? What do you mean? ما ته وګوره. Look at me. Look at me. زه بخښنه غواړم. Excuse me. Excuse me. د چا نوبت دی؟ Whose turn is it? Whose turn is it? بهانې مه جوړوه. Don't make excuses. Don't make excuses. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. یو ځل بیا هڅه وکړه. یو ځل بیا کوشش وکړه. Try it once more. Try it once more. اوس یا هیڅکله نه. It's now or never. It's now or never. سپا ووایه یا سپا خبره وکړه. Say it clearly. Say it clearly. دا تا پورې تړاو لري. It's up to you. It's up to you. الله دې تا ته اجر درکړي یا ثواب درکړي. May Allah reward you. May Allah reward you. دلته راشه. Come here. Come here. حوصله وکړه. Cool down. Cool down. ژر ژرې وکړه یا زر زرې کوه. Do it fast. Do it fast. آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? غلطي ونه کړې. Don't make mistake. Don't make mistake. زما سره مرسته وکړه یا همکاري وکړه. Give me a hand. Give me a hand. دا بیا وکړه. Do it again. Do it again. آیا ته پوه شوې؟ Did you understand?
Did you understand? وړاندې لاړ شه یا مخته لاړ شه. Go ahead. Go ahead. جامې دې واغونده یا خپل کالي دې واغونده. Put on your clothes. Put on your clothes. خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. مهرباني وکړه. Here you go. Here you go. واپس راشه. Come back. Come back. څه خبرې دي یا څه روان دي. What is going on? What is going on? زه له تا سره وعده کوم. I promise to you. I promise to you. زه دا نشم کولای. I can't do it. I can't do it. زه دا نشم کولای. ته شیطانی یا ته منافقی. You are devil. You are devil. devil معنا ده شیطان. او د شیطان لپاره موږ بل لغت هم استعمالولی شو چې هغه ده سیټن. S-A-T-A-N. سیټن. شیطان. For example موږ وایو چې هغه شیطان دی. He is Satan. He is Satan. هغه شیطان دی. ځان دې تیار کا یا تیار شه آماده شه. Get ready. Get ready. له دې ځای نه لاړ شه یا ورک شه. Clear up. Clear up. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.